اوس راځو ستاسو پوښتنو ته او ستاسو تبصرو ته. ستاسو تبصره چې کوم وي هغه صرف لولمه، نور تاسو پوهیږئ چې دوستانو نه مطلب څه او څه غواړي. لیونی چوپان وایي، لیونی چوپان چې 9508 نمره ده، وایي چې ما اورېدلی دي چې د ایران پارلمان غړو د فرانس نه د ویزو غوښتنه کړې ده، حقیقت لري او که نه؟ قدرمن وروره، دا خبر مام یو 2 مرجونه واورېده چې د ایران دا یې ونه ویلې چې د ایران د پارلمان وویلې چې د ایران د اسلامي نظام لوړپوړو چارواکو د فرانسې نه خپل اولادونو کورنیو لپاره د ویزو غوښتنه کړې ده. نو ممکنه کړي دا خو لوی مملکت دی، په ټول خو قوي زړه والا نه، ټول خو قهرمانان نه، دې کې خو بزدله ضعیفه خلک همي چې تر کوم وخته پورې قدرتي پیسې د کېږي، کله چې د جنګ او دې مسله شي خپې سپکۍ. د افغانستان د جمهوریت دور کې مو نه کتل چې کله جمهوریت د سقوط وخت شو، یو هفته مخکې ټول په تیارو کې ناست وتښتېدل. نو دا کار خو کېږي، په سلو کې که 10 تنه یې وتښتي، بیا هم 90 تنه که پاتې کېږي، غټه خبر ده. او په ایران کې خو اسیم اوس د حکومت په ګټه تظاهرات شروع شوي دي. په اصفهان کې په کم از کم په 100,000 خلک راووتل، د حکومت نه دفاع وکړه د امریکا په خلاف. همدارنګه په یو بل ښار دی په نامه د حواز، په حواز کې خلک راوتل چې هلته ویل کېږي چې حتی د میلیونه نه زیات خلک راوتي وو. د اسلامي جمهوریت نه دفاع کړې ده او د دغه کسان چې اور اچي، اورانۍ کوي او د پردیو په لاس لوبېږي، د هغې په مقابل کې شعارونه یې ورکړي دي. نو په دې اساس باندې مملکت دی لوی دی، هر رنګې خلک پکې پیدا کېدی شي. عبدالهادي حکیمي وایي چې 8 کاله مخکې سعودي ولیعهد محمد بن سلمان وویل چې موږ به انتظار ونه کړو چې جګړه زموږ خاورې ته راشي، بلکې موږ به جګړه ایران خواته لیږدولو کې هڅه وکړو. بیا بیرته د تشریح کوي چې یعنې سعودي خپل دا کار وکړ، بحرین د ایران نه واخیسته، لبنان یې ترې نه لرې کړ، یمن یې ترې نه واخیسته، سوریه یې ترې واخیسته، عراق یې ترې واخیسته، او ایران خپل ځواک له لاسه ورکړی دی، اوس خپلو ستونزو کې ډوب دی. آیا دا د 21مې پېړۍ تر ټولو حساس بیان او د مقابل اقدام نه و؟ کوم شی چې تاسو ته قوت دی محمد بن سلمان ښکاري، زه فکر کوم دا د هغه ضعف دی. هغه پوه نه دی چې دا کار چې کوي چې ایران د منځه وړي، ځکه ایران د اسرائیلو لوی دښمن دی. د سعودي دښمن به دومره که نه، سعودي ته خو ایرانیان حج ته ځي. نو خبره دلته ده چې دا خو د پردیو لپاره اوس دا یو کوشش ده وکړه. کله چې دا ایران ووهي، بیا سعودي وهل اسرائیلو ته د 1 ساعت کار هم نه دی. نو خبره دلته دا ده چې د که ایران ووهل شي او دی په دې خوشحالي چې ایران یې وهلی، د ځان ته کنده کنلې ده په دې چې د ایران د وهلو نه بعد بیا د ده وار دی. او تاسو معلومه ده چې دغه 6 میاشتې مخکې چې نتنیاهو ویلې چې لوی اسرائیل چې جوړیږي هغې کې د سعودي خاوره به وي، همدا سلمان څنګه وارخطا او ټرمپ ته یې زنګ ووهه چې دا خو اسرائیل خو زما خاورې ته هم سترګې پټې کړي دي. نو هغې ورته ویلې چې لوی ګریډر اسرائیل کې خو ستا خاوره راځي. نو خبره دا ده چې دې ته دې نه خوشحالېږي چې دې دا ملکونه ترېنه خلاص کړل. دا خلاص کړي نه دي، دی د اسرائیل کام ته غورځولي دي، دی اسرائیل ته کار کوي او دی به نتیجه ګوري. د دی وهل اسرائیلو ته داسې نه دی لکه کشمش نخود، او ایران چې دی هغه ورته زخې بلود دی. نو د ایران خو اوسه پورې هم نه دی والی، او د ایران او د سعودي توپیر خو هېڅ سره کېدی نه شي په دې باندې چې سعودي یو غلام نظام دی او اسلحه او هر څه په بیه اخلي چې هغه ورته سمې اصلحې نه ورکول کېږي. کوډونه یې د اسرائیل او امریکا سره دي، یو به هم استعمال نه کړي. ایران خو دغه وقار لري چې خپل په مټ باندې ولاړ دی، د پردیو نه میزایلو دا نه اخلي، که جنګېږي خپل په میزایل باندې جنګېږي. او که سبا د دې جنګ نه ووته، که دا د سعودي سره وجنګېږي، د سعودي درته په 2 ورځو کې وهي، په دې چې د میزایل خپل دی او سعودي چې هم خپل نه لري. نو دا توپیرونه او دا مقایسې چې کوئ، لږ ذره په مستند شیانو باندې کوئ، په داسې هوایي ډزو باندې مه خوشحاله کېږئ. عظمت احمدزی وایي چې یو بله پاڼه هم ستاسو خپرونې وړاندې کوي په نامه د افغان HD پاټ. آیا دا ستاسو ده که نه دا هم جعلي ده؟ نه، دا جعلي نه ده.
د څوک چې د مالک دی اونر دی هغه دوستانو نه دی هغه زما د برنامې زما د چینل نه غلا کوي زه خو چې کوم چینلونه غلا کوي د هغه مقابل کې ودرېږم دا ورور چې دی دا چینل چې چلوي دا زما هغه برنامې چې په تلویزیونونو کې زه د ورځې خوانه کوم 2-3 برنامې زه هره ورځ کوم هغه برنامې د تلویزیونونو نه اخلي د هغه نه کلیپونه جوړوي او اچوي او هغې کې زما کومه ستونزه نشته دی هغه چې دی کوي هر څوک چې کوي هغه دی کوي هغه زما پورې اړه نه لري ځکه زه د هغه تلویزیون لپاره چې برنامه کوم د هغې ماته کوم مالي او د هغې کوم ګټه راته نشته دی د هغې ما سره کوم تاثیر په ما زما په چینل باندې نشته دی ځکه زما برنامې زما چینل لدی د تاثیر په ما راځي د پرده که زه یو فرضاً نورو چینلونو سره برنامې کوم او هغه د دوستان اخلي نشرهیي دا پوه شو د هغې چینل پوه شو په دې اساس باندې افغان ایچ ډي پاډکاسټ چې دی دا بلکل زموږ د دوستانو خپل دغه دی او د کوم ستونزه نشته دی لیلی 4902 یو فکر کوم چې ایرانی خوربی دی وی چې بالای مردم ایران خدا قهر شده چی بالای آخوند و چی بالای مردم عیاش واه به حال مردم مظلومش یعنی د ایران په مظلومو خلکو باندې ځکه چې که اخوندان دي او که نور سرمایه‌داران دي یا څوک بهر ناست یو دننه هغې خپل عیاشۍ کې دي قیمت څوک ادا کوي ملت د ایران ادا کوي او دا یو واقعیت دی نادیه هاشمی 179 جی وایي ځکه چې نن زه متوجه شولم چې د نادیې په نوم 3 خویندې دي یوه نه ده ما فکر کوم یوه خور ده یو نادیه هاشمی ده 2 نادیې نور هم دي باوجود کې پښتو دا وایي چې زه باوجود دې چې پښتو نه پوهېږم نادیه هاشمی خور وایي او 10% په ادراک لرم خو ستاسو په خاطر چې ستاسو برنامې زه په حساب تایید کوم ملاتړ وکم ستاسو برنامو لپاره زه د پښتو برنامې ګورم او تاسو سره ملاتړ کوم زه د دې خور نه مننه کوم الله دې ورته اجر ورکړي خو زه دې ته دا وایم چې زه خو برنامې په پښتو کوم په فارسي کوم که څوک پښتو اورېدی شي که څوک فارسي اوري لازم نه ده چې که څوک پښتو نه پوهېږي اتمن د پښتو وګوري او که څوک فارسي نه پوهېږي اتمن د فارسي وګوري څوک چې پښتو پوهېږي پښتو دې وګوري څوک چې فارسي پوهېږي فارسي دې وګوري دا به همدې لپاره ما دا برنامې ستاسو د اسانتیا لپاره په عین متن سره دي پښتو هم دي فارسي هم دي تاسو کوم شی د لاسه نه ورکوئ کوم شی چې پښتو کې وایم فارسي کې وایم کوم شی چې فارسي کې وایم پښتو کې وایم تاسو هغه کتلی خو سره دیم چې د دې هغه خپل اظهار همکارۍ کړی دی لطف و مرحمت و د حسن نظر نه کار اخیستی نړۍ مننه افغان صاحب وایي چې د ایران ولس او مذهبي خلک به د افغانستان د مجاهدینو په څیر استشهادي او چریکي جنگ وکړي او که په دوی کې د جهاد فضیلت ولوله نشته دی وروره دی خو له هغې صحنې ته نه دي مخ شوي چې دی به اجتهادي کوي که نه کوي او د جهاد ولوله لري که نه لري دا مخکې د وخت نه به چې موږ په دې تبصره وکړو چې دی دا کوي ځکه چې دا ججمنټ خو د 90 میلیونه نفوس دی دومره انسانان خو به پکې دغې چې یو جذبه ولري خپل او د ایران خو بیا یو تاریخ لري داسې نه دی چې د مړو اقوامو نه نه دی د تاریخ د ژوندیو د اقوامو نه دی نو په هغې اساس باندې د تاریخ کې جنګونه هم کړي دي خپل د ځان نه دفاع هم کړې ده امپراتوریګانې هم جوړې کړي دي امپراتوري ماته شوې هم ده نو په دې اساس باندې دغه ستاسو دغه چې ده داسې ښکاري چې خود بزرګي او د نورو وړوکېوالی به زه فکر کوم دا به درست کار نه وي سمیع الله نوري وایي د پاکستان اردو په تیرا ساحه کې نظامی عملیات کوي او خلک یې له کورونو نه ایستلي دي او غوښتونکو خدشه کړي چې خلک په زور باندې د دې ساحو نه ایستي دي او دغې ته په حساب نورو د ساحو ته دغه کړي دي مجبور کړي دي چې هلته لاړ شي آیا مجاهدین به په مخامخ جګړه بیا وشي کولی چې دا ساحې خالی شي زه فکر کوم چې دا خبر ما تاسو ته 2 اونۍ مخکې درکړی و چې پاکستان داسې پلان لري چې د دې تیرا او بالخصوص د نورو سیمو نه به
خلک په زور وباسي. اوله کې د یو لک کلدارو افر ورته کړی، بیا پس د هغې نه چې وکتل چې د خلکو ځواب ورنه کړ، خلک خپل کورونه نه وتل، بیا د زور نه کار واخیسته او بل ځوانان یې مو نه غوښتي وو. نو دا خبر ما تاسو ته مخکې نه درکړی و، دا نوی خبر نه دی او په دې باندې د اردو کار کوي. خو دا به انشاءالله د مجاهدینو مخه نه نیسي. مجاهدین په هر حالت کې دوی سره به دی چې دی ساحه کې به خلک نه اوسي او دی دلته یوازې اوسي، مجاهدین به ډېر زیات دی قلقمه کړي، ځکه چې هر خوا نه به پرې راځي. عیسی عمري وایي چې 2 ځل مې پوښتنه وکړله، ځواب دې را نه کړ. معنا دا چې پرې نه پوهېږي. زه نه پوهېږم ما دی دا نوم اول ځلې وکته عیسی عمري چې د دې پوښتنه به څه وه. که چېرته پوښتنه راته ولیکي او مناسبه پوښتنه او رښتیا هم سیاسي پوښتنه زه به یې ځواب ورکړم. که چېرته مغرضانه پوښتنه د قومي او لساني د دې په مسله کې بیا زه هغه پوښتنه نه اخلم. او بل دا دی چې ما تاسو پرون هم ویلې چې ځکه د ورځې 100 پوښتنې راځي، نو زه خو 100 واړه نشم اخیستلی. نو زه څومره چې پوښتنې هلته ځوابولی شم هلته یې ځوابوم، او ځینې پاتې کېږي او ځینې ته ځواب ورکوم. نو زه چې د ورځې ډېر نه زیاتې پوښتنې واخلم 10-15 نه زیات خو نشم اخیستی، ځکه چې ډېر وخت زیاتېږي او هغه وخت حوصله بیا تاسې هم نه لرئ. محمد نورزی وایي چې ایران په خاورمیانه کې حوثیانو، حزب الله او نورو ډلو ته ملاتړ کوي او افغان مهاجرینو باندې ظلم کوي او بې دفاع خلک وژني. اوس یې وخت دی چې قیمت یې پرې کړي. دا ښکاره خبر ده، که څوک ظلم کوي قیمت به یې پرې کړي. د الله ظلم نه خوښوي. مګر د ایران فعلي وضعیت دا دی چې که نن موږ خوشحالي وکړو چې ایران ووهل شي، لکه څنګه چې یو وخت افغانستان چې وهل کېده ایران خوشحالي کړې وه، نو هماغه وخت ما ایرانیانو ته ویلي چې خوشحالي مه کوئ، دا غم به بیا په تاسو راځي، د امریکا به په تاسو نازلېږي. او تاسو نن ګورئ چې هغه امریکا په ایران باندې نازله ده. نو که نن موږ ایران ته خوشحالي وکړو او سبا ایران د منځه لاړه، بیا وار زموږ د افغانانو دی. دا په یاد لرئ، د ایران وهل تنه افغانستان نه دی، پاکستان، اندونیزیا، مالیزیا، ټول اسلامي نړۍ دي ځي. نو ولو که هر رنګې دغه دي، موږ تاسو سره دې ښکاره خبر د ظلم یې کړی دی، مهاجرینو سره ظلم کړی دی، خو د هغې ظلم بدله دا نه ده چې موږ نور هم ځان تباه کړو. موږ ایران ته خوشحاله شو، دا معنا دا ده چې تا د خدای تباه کړي، خیر دی که زه هم در سره تباه کېږم. دا درسته طریقه نه ده. عتیق الله اکبري وایي چې د دنیا سیاسي، اقتصاد او نظامی کنټرول د یو نامرئي ځواک پورې اړه لري او که رښتیا دا څو اقتصادي هیوادونو رول لري. وروره دا ستا دا نظریه چې ده، دا د جنرال جمال ناصر صدیقي نظر دی او د هغې ټول نظریات چې دي وروره د موساد د اسرائیل د استخباراتو هغې ته مخکې نه ورکوي. هغې ته وایي چې فرضاً په ایران حمله کېږي، دی مخکې نه وایي چې وګورئ په ایران باندې به حمله وشي. کله چې ایران وهل کېږي، دی مخکې نه تا ته وایي چې ایران به وهل کېږي. هغه داسې نه دی چې هغه علم غیب لري یا دومره علم زیات لري، خپل د سبا ورځې ډوډۍ نه خبر نه دی چې څه کېږي، هغه به تا ته څه پیشګویي وکړي. بله خبره دا ده چې دغه شی تاسو ویلی چې نړیوال دغه د یو نامرئي ځواک په ذریعه کنټرولېږي. د ده لپاره په نامه د کمیټې سیاست یو کتاب دی، د یو مامور د استخبارات د انګلستان لیکلی دی. هغه په دې معتقد دی چې یو لوی یو نامرئي قوت دی، یو څه کورنۍ دي چې نړۍ کنټرولوي. دغه تاسو ویلی دي چې آیا دا رښتیا ده چې دا څو اقتصادي هیوادونه رول لري؟ او دغه اقتصادي مملکتونه چې رول لري، د دې اقتصادي مملکتونو شاته یو څو کورنۍ دي چې هغه متمولترین کورنۍ د دنیا دي چې د امریکا او د اروپا اقتصاد کنټرولوي. دا هماغه نامرئي قوت دی چې دوی ورته وایي چې نامرئي قوت دی. دا هماغه کورنۍ دي چې سرمایه‌دارې دي. او آخري پوښتنه دا ده چې محمد غوث ورور وایي چې آیا کوریای شمالي او چین به د روسیې سره همکاري وکړي؟ او بیا یو ټکی بل لیکلی چې په دې زه پوه نه شم دا کومه ژبه کې دی، نو که سرنګه به بوی کي، که سرنګه بوی کي دا څه معنا لري؟ په دې زه پوه نه شولم. که دا په صفا او واضح پښتو کې ولیکل شي، زه به په دې مطلب واخلم. تاسو چون محلي سلنګ لنګویج خپل د پکتیکا په ژبه پښتو لیکئ، په هغې باندې زه نه پوهېږم. په دې باره کې لیکلي معلومات راکئ.
نو کوریای شمالي او جنوبي بالکل روسیې سره کومک کړی. کوریای شمالي خپل عسکر لیږلي دي، ډېر عسکر یې په دغه کې روسیې په خاوره کې ووژل شول او د هغې پوټین ته یې نه مننه وکړله او چینایانو هم ورسره مرسته کړې روسانو سره په دې کې. نو په دې یو ټکي دې پوه نه شوم دې مطلب څنګه و. بس همدغه ځای پورې چې آیا روسیه او دا همکاري کوي دا ماته کافي دی. او کېدای شي که دا څرنګه بوی دا به تاسو لیکلي چې څرنګه به وي نو بیا دا به درسته ده، خو دلته څرنګه نه دی، ځکه څرنګه په سي باندې لیکل کېږي، دا سین باندې دی. بل دا دی چې څرنګه کې ګافي، دلته ګاف نشته کې ده، نو دلته سرنکه به وي یا سرنکه بوی، نو دا بیا معنا نه ورکوي. دې لپاره ما دپاره لږ زره ستونزمند و. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې ستاسو حضور ته حاضرېږم. تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.